پورې د انجینر د محترم انجینر صاحب ګلبدین حکمتیار په باره کې راغلی بالکل 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 د محترم بالکل ګوري د انډیا یو فلم دا شولې فلم دا ډیر زوړ فلم دا ډیرو به کتلې پیغه کې هغه امجد خان یو کلی ته ورسیاتي ورته هغه سامبا ته یو سټپنی ساتلی یاره وہ سامبا یہ رام گڑھ والے کون سی چکی کا آٹا کھلاتے ہیں اپنی چھچوریا کو وہ زپ دینا پیزما دا پاکستان په د خپل جاسوسانو باندې د کومي چکی د کومي زرندې وړ خړلې د تر سپینه ګيري پرې د شورته وفادار دي کوډي په کامرا مخلاص کی پکتیاوال صاحب کوډي په کړي دي غولي دي بیا د بیما فلمونه ورنه ډکړي دي دا تر سپینه ګيري پرې دي د پاکستان ته د شي وفادار د سپای ولا که عمر خپل بادار ته وفاداري سپای اول سوال په پاکستان باندې هم پکتیاوال صاحب کته مشکل نه کامرا مخلاص کی زخمی افغانستان هغه پکتیاوال د شاچيري او ظالم اوس مش خصوص نو عمره تتللی نه اچ تتللی نو تبلیغ تتللی او شګیره بملا تورسوي لا بس پینسوي هغه پکتیاوال هم شاچيري دي د دښمن د سترګو خار زغواړه ما چې دښمن لګ نور ملي شي مننه قربان دي سم ګوري د ما اول سوال دلته دا ټول پاکستان باندې سوال دا شي حکمتیار تاسو ولې درغوښتای حکمتیار سکاره ده وزیر دفاع ده د پارلمان کوم وکیل ده کوم څوک ده هغه چې تاسو درغوښتای سم کاوس درغوښتم او کوم وس بیا په ټلیفون باندې هغه خبرې نسی ور سره کولای بیا یو مولپ یو فایل مرته تیار کړی دا چې ته به دا خبرې یوسي او دا به ته په وطن کې وکې حکمتیار سکاره ده چې دی په رسمي سفر باندې روان ده پاکستان ته سکاره ده تاسو ته کومه عہده معلومه ده په افغانستان کې دی کومه عہده لري کوم سیټ کومه چوکۍ لري څوک ده حکمتیار سشي د اخبار درغواړي ته پاکستان خو معلومه ده چې تا جاسوس ته لتانه علاوه ولا که څوک انسان بولی انسان په دا ټول نړۍ کې لتانه علاوه ولا که انسان بولی کتر دغه خبرې چې روانې وي دغه ملا برادر دغه دا نور دلالان ټول پاکستان ته ولاړ شخو دلته به مکې ته راغلی وي عمره به مم کړې وه ثواب به مو لا به افغانستان ته تللی وي مشرانو په هلمند کې به کېنستې وي قومي مشران به درغلي دا خلک د دغو له مرګ نه علاوه بل علاج په والله بلا کوي اخیری علاج یې دغه ده چې دا ټول داسې ودرې لکه هغه هټلر چې به خلک ضربه کول چې داسې یې ضربه کې او د حشمت خلیل کرزي زمري ته یې ور واچوي بس چې د هغه په زمري باندې ونه خوري د دغو خلکو بل علاج نشته نو ولا کما دي دغه په ټول عمر دي دغه په خله کې ما یو د افغانستان په خیر خبره نه دا اورېدل یو خبره نه دي طالب نه دي حزبیانو نه دا د نورو چې هغه اسمانه به پسونه ورته رالوېدل ټول عمر د افغانستان دا په پاکستان کې ټول عمر دغه قاضي حسین احمد او د جنرال حمید ګل چاپلوسي کړې ده اوس بدای بیا ورزي یو دومره افغان نس پیدا چې په دا سر سر یولي او له دې غمه مشخلاش کې خونې دې ما په غاړه که څوک یې چې ګناه به لري ګناه یې د ما ثواب یې د تاسې نه ارزي دا خلک شریف الله ورور ستاسې دلته 13 کسان بشپړ لایو هم په یو جاسوس باندې شروع کړی یاره که به یې زه افغان بولم خدای مې دې ووایي بالکل هم نه بولي پکتیاوال صاحب محترم دلته زمونږ ځوانان دا ځوان نسل دا 13 کلن 19 کلن په دې نه دی هغه دغه سړی لغه تیرو کړنو نه دی خبر مونږ به دی خبر کو مونږ به د هېواد د هر جاسوس د هر خاین د هر قاتل پکله باندې داسې راشو او وضاحت وکړو د خپل ولس ته چې ولسه دا خلک وپېژنئ دا مور خرڅوونکي دا خاینان چې نن ورځي د عیسی په بلنه باندې دا وپېژنئ باید په دې خلکو موږ راشو برنامه باندې وکړو خپرونه باندې وکړو چې د هغه کثیف هغه خنزیر من خپل نړۍ ته ښکاره کو خپل ولس ته ښکاره کو ټول عمر دغه افغانستان په ټینکو باندې بدای او حقانی ورسپارو
د میرام شاه په کیله باندې به ورننه باسل ټول عمر د افغانستان دغه ټینکونه کباړي تخلص خو خوښ نه دا ور کړی وسړی په افغانستان کې کباړي تخلص د ده ولې ده اوس به بیا ورځي بیا به د په مزغو کې دغه شیان وراچي زه یو بل زیړګیری مر سره و کنه د جلال الدین په نوم باندې شاچا ته به د پسونه راتلل هغه هم دغسې کباړي و او هغه هم همداسې د پنجاب یو وفادار سپی و لکه څنګه چې دی ده او دا تاسې ګوري پکتیاوال صاحب د تاسې په خبرو کې یو ړکی کمنټ ورکوم چې تا انجینر ګلبدین یې بولي او که غلبدین یې بولي چې دا څنګه بیرته افغانستان ته بیرته راګرځي تاسې به ووینئ چې دا پنجاب به بیا په افغانستان کې دی به دغې جن ادرس ورښیي او دغې جنه به بیا یو ځای دی ورته په نښه کوي چې په پلانکي ځای کې ډېر جمع جوش ته او په هغې ځای کې ډېر افغانان دي یا یو ډېر ښه ټاور جوړ شوی ده دا به په هغې ځای باندې بیا یو ځای به ورته ټارګېټ کوي او هلته به بیا یو افغانان په د غم په ټغر باندې کېنوي دا یې خاص دې ته غوښتی ده ګورئ که دا ټوله اوس خو یو پنجاب ده لا دا نور دلالان دي که دا ټوله دنیا د افغانستان خلاف شي چې افغانان خپل افغانیت ثابت کړي هېڅوک هم هېڅ نشي کولی هېڅوک هېڅ نشي پې کولی چې افغانان داسې ځان د احمدشاه ابدالي غوندې د ابدالي لمسیان ثابت کړي دلته او که یو سړی په دغه وډار شي شو ولا که مې حکمتیار ته څه وویلي وژنې مې که مې پلانکي ته څه وویلي وژنې مې هېڅوک دې نشي وژلی بیا که مړ شي ته شهید دی ته شهید دی چې د دې وطن خاین ته د خاین ویلی دی په چا پسې د تهمت نه دی ویلی په چا پسې د درواغ نه دی ویلی ځوانان که راجک شي ځوانان ایمان تیر کی ځوانان څوک دغه ته پرې نږدي لکه بله ورځ سړک بند کړی او دغه د چوک نه ځوانان چې دا بېغیرتي نه پښه وباسي چې په دا کومه بېغیرتي کې دغه د افغانستان د ملت سر دنون له دې بېغیرتي نه چې وځي چې دا ټوله دنیا د افغانستان خلاف شي افغانستان څوک نشي ورانولی او که ته راجک شې خالي ته فیسبوک د دغه د اخباره کاروې چې ودرېږه زه په یو شهید پسې شعر ووایم غول خورې چې بیا فیسبوک کاروې پلونه د هره ورځ ړنګي او تا د ړنګ پل سره یو شعر لیکلی بس د تا دغه توره سوه په یو شعر باندې د خبره ختمه کړه ځوانان چې ایمان تیر نه کړي خلیلي صاحب ډېر وبخښئ خبره مې دې ونیوله ځوانان چې ایمان تیر نه کړي هر ځوان چې له ځانه سرباز جوړ نه کړي هر ځوان چې له ځانه د افغانستان ساتونکی جوړ نه کړي چې دی په سپینو سترګو ورته ګوري د ده وطن ړنګېږي دی بد کوي چې ځان ته مسلمان یایي ځان ته افغان یایي هر چاته هر څوک معلوم دی هر سړی د خپل کلي خاین هر سړی د خپل کلي کونی هر سړی خپل مردګاو ښه پیژني دغسې ورته ووایي چې ګوره هر سړی چې راجک شي سل وارې مې دا خبرې کړې دي چې دلته نه ملک ولاکه خپل رول ادا کړی نه ولاکه عالم خپل هغه چې کوم شی څه شی په قرآن او په حدیث کې راغلی دي هغه خو ووایه و عالمه که هغه نشي ویلی بد کوي چې ځان ته عالم یایي هغه خو دغه ولس ته ووایه چې دا پل ړنګول کفر ده او ظالمانو دا سړک ړنګول کفر ده نو ولې دې بیا په ځان باندې دومره غټه هغې شه ولې دې نبي کریم صلی الله علیه وسلم په منبر باندې ولاړې حقیقت نشې ویلی بد کوې چې ځان ته ملا یایې ملکه تا غټ پټکی په سر کړی دا پټکی خو پښتو غواړي ایمان غواړي غیرت غواړي چې پښتو نه لري ایمان نه لري غیرت نه لري بد کوې چې ځان ته ملک یایې سپین ږیرې تا دا ږیره دې سپینه کړه تا د قرآن ووایي چې ته دا ګلبدین نه پیژنې بل نه پیژنې دا عمر دې تیر که په دې وطن کې د جنازې ولیدې نارواوې دې ولیدې ظلمونه دې ولیدل ولې دې په خولو لاس نیولی ده ولې یو غږ نه کوې سپین ږیرې ځوانه ته ولې خپله ځواني دلته نه ثابت کوې ملکه ته ولې خپله ملکي نه ښکارې عالمه ته ولې خپل علم نه ورښیې خلکو ته دومره په دوسي سي نن د افغانانو سر ده والله بلا که د فلسطینیانو هم دومره په دوسي سري او چې تر څو له دې دوسي سر ونه باسي دغه رقم دلالان به په موږ باندې دلته حکومت کوي لکه نن چې د ګلبدین غوندې سړی په رسمي سفر باندې بلل کېږي هېڅوک دومره نسته چې ورته ووایي چې ته څه کاره یې څوک یې ته
څوک یې ستا ته پاکستان نه سپیشل بلنه راځي ولې دې ورغواړي ته کومه عہده لرې کومه چوکۍ لرې په دې وطن کې ولې دې ورغواړي دا پاکستان بالکل به نه ورځي او چې دغومره ایمان نسئ تېرولی په تیارې پورې بکسونه هم تاسې ورسره نیولي د پخپله د حکومت په مټرو کې هم ورځئ امنیت یې هم تاسې نیولی بیا نو دا هغه مه کوئ چغې و نارې مه وایئ چې موږ وطن جوړو بیا تاسې په خپل لوی لاس وطن ورانوئ چې د دې وطن یو غټ دشمن ته تاسې دومره پروتوکول ورکوئ چې ښه یې پېژنئ چې دا له موره زېږېدلی له ځواني نه یې ونیسه تر دانونه ورځې پورې د یوې روپۍ خیر یې وطن ته نه ده ورسېدلی تاسې له ده نه دلته وروره محمود غزنوي راته جوړ کړی د دومره پروتوکول و مټرې و حساب کتاب نظامه چې تر څو ته دغسې تریخوالی ښکاره نه کې دغسې یو سړی راکش نه کې هغه د فهیم زردک خبره ده دلته یوه محکمه ونه لرې دلته په چا باندې اریزه په دا ټول افغانستان کې دومره مسلمان نشته چې په دغه ګلبدین باندې یوه اریزه وکړي زردک بیا څوک سو پکتیاوال صاحب دا خو نوی نوم سو دومره مسلمان نشته چې په دغه باندې یوه اریزه وکړي دا سبا چې یو افغان راجک شي په قانونن طور باندې په دې ګلبدین باندې یوه اریزه وکړي دا ګلبدین نشي تللی پاکستان دا مکتوب سړی خلاص دومره ایمان نشئ تېرولی ډیره مننه یارانو ژوندي اوسئ خوشحاله اوسئ پکتیاوال صاحب یو پوښتنه یو پیغام غواړم چې د تا له خولې نه ورکړم دلته ځینې ځوانان ځینې خلک راځي هغه وایي چې تاسې دلته خلکو ته مشرانو ته توهین کوي یعنې که دلته د ګلبدین کړنې خلکو ته ښیي یا د طالب وحشت خلکو ته ښیي یو خلکو ته څه پیغام لري چې هغه بیا نیوکې کوي چې تاسې دلته توهین کوئ تاسې دا وایي تاسې هغه وایي باندې خو دې څوک پور کړي ما چاته که د طالب وحشت ورته ښیي چې طالب پل رنګ کړی طالب ظلم کړی طالب افکار وزلی دوی وایي چې دا تاسې زموږ د مشرانو دغه پول ګوره دا پول دا ډېر لوی غټ پول ده دا په ننګرهار کې په بمونو دوی والوځوو او د منګه په هغه پول باندې د ورځې په لکهاو موټر تېرېږي زخمیان مریضان سیاسرې حاملهداره ښځې په دغه لاره ځي راځي ته ما دا رقم پول ړنګوې زه ته څه شی وایم نه شریف الله ورور ګورئ هیڅ کوم کس ته هیڅ کوم افغان ته موږ توهین نه ده کړی دلته په پکتیاوال باندې دا ټاپې لګیږي چې پکتیاوال عالمانو ته توهین کوي کوم عالم ته ما توهین کړی تاسې حماسي ته عالم یایي تاسې حماسي ته عالم یایي چې هغه صحابه و کرامو ته توهین کړی مرګ یې داسې روا ده لکه د لیوني سپي که څوک په دغه خبره ما ډاروي چې یاره پکتیاوال باندې به موږ دا ټاپه ولګو پکتیاوال به وډار شي نه د چا پلار مې ولاکه وډار کړي وژلی مې شي زه داسې نه درته یم چې وژلی مې نه شي لیکن ډارولی مې نه شي واجب القتل د حماسي صحابه و کرامو ته توهین کړی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیثونه یې رد کړي دي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حدیثو خلاف خبرې کړي دي حماسي که څوک راجګیږي هغه یایي چې ته جلال الدین ته توهین کوې جلال الدین هغه د افغانانو قاتل ده چې تر ټولو زیات یې پښتانه وژلي دي اول د پښتنو قاتل ده هغه د پښتنو مجرم ده که څوک یایي چې تا ګلبدین ولې په داسې خولې یادوې یو سړی دی په ما پور کې چې ما په ګلبدین پسې درواغ ویلي چې زه یې پور پرې کړم چې زه یې پور پرې کړم زه خو پښتون یم د دغو حقانیانو د دغو حماسیانو د دغو دلالانو د دغو دلګانو هغه د مور میړه اسد درانی باندې ما دغه سوالونه کړي دي خبرې ورسي په میډیا باندې پرتی دي هغه له ما نه په جاره بخښنه غوښتې ده ما ته یې ویلي دي چې میں اس کی پہلے بھی معافی مانگ چکا ہوں اور اب بھی معافی مانگتا ہوں شاید تاسې د مور میړه ده چې ټول عمر تاسې د سپي غوندې لکۍ ورته ښورولې هغه له دغه پکتیاوال نه بخښنه غوښتې ده ما ورته ویلې چې تاسې هغه د خره ځاني چې په دې افغانستان کې هر چا د نظام خلاف غږ پورته کړی تاسې له هغه نه یو هیرو جوړ کړی ولې په کم دلیل بیا تاسې دغو طالبانو ته یو وری هیروګان یایي او بیا هم دومره بد ورسره وکړه چې لوس له غړم سرو کفارو ته په لاس ورکړه
د طالب په سر کې مازغه نه دي غول دی پکې بیا د بیمار د طالب سره څومره ظلم چې پاکستان کړی امریکا ولاکه ورسره کړی لیکن دای بیا په دغومره سپینسترګي دغومره دوسي په دغومره بېغیرتي دلته د هغه مبارزین هغه زما زوی چې خلک جنرال ورته یې هغه خرکوس په جاره دا یې پاکستان موږ دوست هیواد ده خو دغه دوست دغه موردګاو دغه د مور میړه ته دغه دوست اډې ورکړي دغه دوست هیواد نه دی افغانستان بمبار سو دغه دوست هیواد نه دی وروره کونډي ویتمان ناشتي په کور کې دغه دوست هیواد دی عبدالسلام ضعیف نه کمیسو پرتګو کې شل تاسو کې دومره ایمان نشته چې خپل دشمن ته دوست یې او کدلته یو مبارز لا یو عام افغان راجک شي د خدای د اخبار او د دې وطن د اخبار دوه خبرې وکي تاسو ورته ته وطن ته راسه سر درنه پرې کوم وسړی چې لمانه سر پرې کوي خو دیغه خرکوس نه سر پرې کوي شاغل عبدالسلام ضعیف نه کمیسو پرتګو کې شل ما خو نه کمیس درنه کې شلای نه می پرتګ درنه کې شلای دومره درته یم چې دا غلامي به ته ترسو کوي ترسو به ته افغانان وزن یو د ظالم زمنو په ټوله دنیا کې تاسو یو دومره خرکوس کوو ما ته راوشي چې هغه خپل پلونه ړنګوي خپل مکتبونه سوځي خپل سړکونه ړنګوي خپل قوم وزني خپل قوم خپل مسلمانو باندې د کفر ټاپې لګي په دا ټوله نړۍ کې بل دومره جاهل قوم تاسو ما ته راوشي څوک ستا په سپینو مسلمانو باندې به د کفر ټاپې درته لګي هغه به په جاره درته چې لا اله الا الله محمد رسول الله دای ورته چې نه ته کافری مننه یارانو خدای تعالی هم دې له دغو خاینانو نه له دغو دلالانو نه په خپل کرامت سره خلاص کړي خدای دې د خدای په غضب ککړ کړي خدای تعالی خو دې بیرته دغه مردار قدمونه د افغانستان په د پاکه خاوره باندې نه کېږدي لوری دغه کې خدای په امان